د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. په بلخ ولایت کې د ابو مسلم له دیني مدرسې څخه په 12مه دوره کې 80 تنه د فقې د تخصص، د حدیثو د دورې او د قرآن کریم د حفظ په برخه کې فارغ شول. د فراغت په دې مراسمو کې دیني عالمانو، د اسلامي امارت مسؤلانو، قومي مشرانو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. په پیل کې د نامتو عالمانو له ډلې مولوي عبدالقاهر په نړۍ کې د نننۍ بې عدالتۍ په تړاو توضیحات وړاندې کړل. هغه وویل د دیني احکامو نه مراعات کول په ټولنه کې د بې عدالتۍ او بې انصافۍ سبب کیږي، نو اړتیا ده چې د دیني او شرعي اصولو په رڼا کې د اسلامي برنامو د ودې او پراختیا لپاره هر اړخیزې هڅې وشي. زغال چرا سیاست؟ زیرا اگر زغال سیاه نباشد زغال نیست، شیر اگر سفید نباشد شیر نیست. پس اگر ما به نظام الهی تن ندهیم، ما مخلوق خالقی نیستیم. تو خودت کدام چیزی هستی؟ نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. همدارنګه د بلخ ولایت مقام مرستیال د جهاد په اړه خپل لیدلوری وړاندې کړ. ویل چې جهاد په ټولنه کې د فتنې او فساد د لمنځه وړلو بنسټ دی چې باید د ټولنیز عدالت او اسلامي نظام د ټینګښت او د شهیدانو د ارمانونو پوره کولو لپاره هڅې وکړو. ما شما همگی باشیم مکلف مسئول هستیم که چی مسئول هستیم، چی افراد هستیم، چی علما هستیم، چی طالب هستیم، چی مشایخ هستیم، مکلف هستیم که همگی ما شما به قدر توان خود کوشش داشته باشیم که فتنه را دور ببریم. همدارنګه د بلخ ولایت د پوهنې او د امر بالمعروف رئیسانو د تیر جمهوریت بې ثباتۍ ته اشاره وکړه او د عالمانو پر وړاندې د خلکو مکلفیتونه واضح کړل. دوی وویل څوک چې عالمانو ته په بد نظر ګوري نو کبیره گناه کوي. به نظر بد که به علما سعی میکنه، به موی سفید ما که نظر بد داره، به امام عادل من که کسی بد سعی میکنه، این خاصیت منافق هست. علما ورثه انبیاء دي، علما جاینشین د انبیاء دي، علما قایم مقام د انبیاء دي. علما ته هغه مسؤلیت د وظیفه ورسپارل شوې کوم مسؤلیت وظیفه چې د انبیاء کرامو. د غونډې په پای کې د اسلامي امارت مسؤلانو فارغو کسانو ته د فضیلت پکړې وتړلې. د بلخ ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو نوی رئیس د بلخ ولایت د مقام د رهبرۍ لخوا د یادې ادارې کارکوونکو ته وروپېژندل شو او رسمن یې په کار پیل وکړ. د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس د کډوالو او راستنیدونکو چارو د نوي رئیس د تقررۍ مکتوب ګډونوالو ته ولوست. تغییر او تبدیل په دولت کې یو اصل وباله او د چوکۍ منصب خلکو او ملت ته د خدمت کولو یو مسؤلیت یاد کړ. همدارنګه د بلخ ولایت د پوهنې رئیس او یو شمیر نورو کسانو هم خبرې وکړې او د اسلامي امارت حکومت یې خلکو او اسلام ته د خدمت رسولو یو غوره نمونه یاده کړه او نوي رئیس ته یې په خپلو چارو کې د بریا هیله وکړه. د یادونې وړ ده چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو نوی رئیس له دې وړاندې د چهاربولک ولسوالۍ ولسوال و. د مزار شریف ښار په فارابي ښارګوټي کې د ناروې هیواد له لورې د څه باندې 3 میلیونه افغانیو په لګښت د آقا محمد فیضي لومړنۍ ښوونځي لپاره یوه ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد ښوونځی د ناروې هیواد په مالي لګښت د اکتي دفتر له خوا جوړ شوی چې د ګټې اخیستنې په دې مراسمو کې د دولتي ادارو مسؤلانو او ځایي خلکو ګډون کړی و او دغه ښوونځی په دې لرې پرتې سیمه کې یوه لویه لاسته راوړنه وښوده. دوی وویل چې په دې سره به د زده کړو په برخه کې د خلکو ډېرې ستونزې حل شي. په آینده کې انشاءالله العزیز امید لرو چې په کومو ځایو کې چې نیازمندي او ضرورت ډېرې هغو ته هم انشاءالله العزیز دغسې مکاتب ورغول سي او اساسي جوړ سي او د دې څخه د مسلمانانو اولادونه څه زده کړي. مکتب 4 صنفی هستیم که فعلا تکافؤ شاگردها را میکنه. طبیعی در آینده بخش‌های انکشافی مکتب که تعداد شاگردها زیاد شوی بسنده و کفایت کننده نیست. په همدې حال کې د اکتي دفتر یو تن مسؤل ویل چې په دې ښوونځي 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې 1800 کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي چې 200 زده کوونکو ته پکې د زده کړو زمینه برابره شوې. اینجا تقریبا 700 شاگرده که به 2 تایم درس میخوانند ذکور و ناس. اینجا مشکلات قبلا خیمه داشتن، اینجا دولی کرایی بودن
و حال فعلا یعنی تعمیر پخته و اساسی جور شده با چوکی و میز و تمام ملاقاتش که انشاءالله از این استفاده کنه. د یادونې وړ ده چې دغه ښوونځی 4 ټولګي او یوه اداري خونه لري چې د رغونې چارې 4 میاشتې مخکې پیل شوې وې چې تېره ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په مزار شریف ښار کې د 400 بېوزله کورنیو سره د ترکیې هیواد مرستې چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي د شمال زون د سرې میاشتې ټولنې له لورې په دغه کورنیو وویشل شوې. د شمال زون د سرې میاشتې مشر د ترکیې هیواد د بشردوستانه مرستو په اړه خپل نظر څرګند کړ او په راتلونکي کې له ترکیې څخه د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. مرستو لړۍ خو جاري ده او یقینا چې خلک بېوزله دي. زمونږ هم خپله کوشش دا دی چې واقعا چې کوم بېوزله دي، محتاج دي، غریب دي، ډېر زیات محتاج دي، نو دغسې خلک مونږ چې دې کوشش لاندې ونیسو، دوی سره مرسته وکړو او دا لړۍ جاري ده مختلف نهادونو نه. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د سرې میاشتې ټولنې مشر وایي چې دوی ټول اړمن کسان په ګوته کړي او د ترکیې له لوري ورسره د خوراکي توکو مرسته وشوه. په دې مرستو کې 8 قلمه خوراکي توکي شامل دي. 400 مستحق ترین کورنیو لپاره توزیع شروع ده چې دا توزیع مخکې د دې نه موږ د خپل د بلخ ولایت د BDRT ټیم په واسطه باندې بعضې کمپونه و دلته چې فارابي په نوم باندې و، نوابات فارابي و او دې په څنګ کې نور همجوار کمپونه و چې په دوی کې موږ د 400 اړمنو کورنیو چې هغه ډېر واقعا مستحق ترین و، هغه موږ د خپل BDRT ټیم په واسطه باندې هغوی شناسایي وکړه، هغوی ته هم کارټونه ورکړه. یو شمېر هغه کسانو چې له دغو مرستو څخه برخمن شوي په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت مسؤلین د هلو ځلو قدردانی په ترڅ کې د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. خدمتی که در موضوع بسیار شکرگزار هستیم و دیگه هم کمک کنه برای مردم هیچ چیزی نمیشه. کشوری که کده ترکیه کده ما از این خوش هستیم. بیخی زیر خیمه بودیم، ما مردم سروی کده اقبجانی بودیم. د یادونې وړ ده چې په دغو مرستو کې جامې، مکروني، کمپلې، د جامو مینځلو پوډر، صابون او اوړه شامل دي چې په اړمنو کورنیو وویشل شوې. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه، تر بیا ښې چارې.